آیا تاسو دا سوچ کله کړی دی چې موږ په ځمکه کې سوری کنل شروع کړو نو دا سوری به د ځمکې نه د دنیا په کوم ځای کې راوځي که چېرته د ساینس سره یو داسې ټکنالوژي وي او د هغې په ذریعه که چېرې موږ مثال په طور د پېښور په ځمکه کې یو سوری کنل شروع کړو او دا سوری موږ دومره ژور وکنو چې دا سیده د ځمکې نه آر پار وځي نو دا خو موږ ته پته ده چې د دې سوري اولنی سر په پېښور کې دی خو د دې اخري سر به چېرته وي نو تاسو به حیران شئ چې د دې اخري سر به د میکسیکو او ارجنټینا په منځ کې د سمندر په غاړه ښکاره شي او د دې ټوله فاصله تقریبا 12,240 کیلومتره جوړیږي کتونکو د ساینس سره دومره ټکنالوژي شته دی چې هغه 5.5 کروڑه کیلومتره لري مارس ته رسیدلی شي خو په ځمکه کې صرف 12,240 کیلومتره سرنګ نشي ویستلی نو دا ولې نو راځئ چې مخ په وړاندې لاړ شو او په دې ویډیو کې د دې سوال جواب معلوم کړو او دا هم معلوم کړو چې تر اوسه پورې په ځمکه کې د ټولو نه ژور سرنګ څومره شوی دی او دا سرنګ په کوم ځای کې دی او دا د څه مقصد دپاره کنستی شوی دی نو کتونکو د دې نه مخکې چې موږ مخ په وړاندې لاړ شو دا ویډیو در سره لازمي لایک کړئ او زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او د فیسبوک له اړخه زموږ پیج فالو کول مه هیروئ نو راځئ چې شروع کړو نننۍ ویډیو د ځمکې د سطحې نه موږ شروع واچوله نو په 6 فوټه کې خلک قبر کني که د دې نه نور لاندې لاړ شو نو په 14 فوټه ژوروالي کې د مصر د 3000 کالو پخواني بادشاه ټوټن خامون تابوت او خزانه ملاو شوي وه مزید که موږ لاندې لاړ شو نو د 20 فوټه ژوروالي پورې یو عام میټل ډیټیکټر په ځمکه کې موجود قیمتي داتونه پیژندلی شي او د دې نه هم لاندې د 40 فوټ ژوروالي پورې یو قسم له مګرمچ خپل غار کنستی شي چې هغې ته نایل کروکوډایل ویلی شي او دا د هغې یو سرنګ دی نو ملګرو که چېرې موږ نور هم په ځمکه کې لاندې لاړ شو نو د 15 فوټه ژوروالي کې به موږ د دنیا یو ناشنا قبرستان بیا مومو چې کوم د پیرس کیټاکومز په نوم باندې یادیږي او دا د فرانس په یو ښار پیرس کې موجود دی او دلته په سوونو کاله مخکې 15 لکه مړي دفن کړی شوي وو دې ځای ته خلک د دوزخ دروازه هم وایي او دې ته دنت لا غیر قانوني ګڼلی شي د 170 فوټ په گهرایۍ کې د دنیا تر ټولو ژور سویمنګ پول جوړ کړی شوی دی چې کوم په دوبۍ کې د ډیپ ډایو په نوم مشهور دی په ځمکه کې نور هم ژور د 323 فوټ په ژوروالي کې داسې یو ځای دی چې هلته ایټمي فضلات چې کوم ته نیوکلیر ویسټ ویلی شي دفن کړی شوي دي که موږ لږ نور هم لاندې لاړ شو نو په 346 فوټه کې د دنیا تر ټولو په ځمکه کې ژور میټرو سټیشن جوړ شوی دی چې کوم د یوکرین په ښار کیو کې موجود دی د 400 فوټه پورې د یو قسم ونو زیلي تللی شي او دومره اوږدې زیلي د جنوبي افریقې په ځنګل کې د ونو دي چې دغه قسم ونو ته فیکټري ویلی شي او د دې نه هم لاندې د 220 فوټه پورې د دنیا تر ټولو ژور سیند دی دا سیند هم په افریقا کې دی چې د کانګو رایور په نوم باندې یادیږي په ځمکه کې نور هم لاندې په 940 فوټه ژوروالي کې د ځمکې تر ټولو ژور ټنل په ناروې کې موجود و خو په 2019 کې د هغې هم ریکارډ مات کړی شو د دې ټنل نه صرف 48 کیلومتره لاندې په روګالینډ کې رای فاس ټنل جوړ کړی شو چې هغه دا وخت د ځمکې نه لاندې په 958 فوټه فاصله کې موجود دی که مزید موږ لاندې لاړ شو نو د 1000 فوټ په فاصله کې به هم موږ د نیوکلیر مزایل نه بچ نشو B-82 نیوکلیر وار هیډ یو داسې مزایل دی چې که چېرې دا خلاص کړی شي نو په ځمکه کې د 1000 فوټه ژوروالي پورې دا تباهي کولی شي د دې نه هم ناشنا خبره دا ده چې د 1280 فوټ پورې په ځمکه کې په لاسو کنستی شوی کوې هم شته دی دا د دنیا تر ټولو ژور کوې دی چې د انګلینډ په یو علاقه ووډینګ ډین کې د یو هسپتال مخې ته وجود لري دا کوې په 1312 کې په 4 کالو کې کنستی شوی و د دې نه هم لاندې په 300 فوټه کې یو داسې ځای دی چېرته چې د چیلي 33 کان کنستونکي پوره د 1 ورځو پورې بغیر د خوراک راګیر شوي وو دا کسان د دغه ځای نه څنګه راویستلی شو د دې په باره کې تاسو موږ
ته په کمنټ سیکشن کې ویلې شي. مونږ به په دې یو ځان له ویډیو ستاسو لپاره جوړ کړو. په ځمکه کې نور هم لاندې په 3180 فوټ فاصله کې یو داسې غار موجود دی چې د هغې د یخ نه خلک اسمان هم ښکاره لیدلی شي. دې ځای ته بینګم کافر ماین ویلی شي او دا دومره ژوره کنده ده چې د دوبۍ برج خلیفه بلډینګ به ټول په دې کې راځای کړی شي او نور ځای به پکې هم پاتې شي، ځکه چې د برج خلیفه لوړوالی 2220 فوټه دی او د دې کندې ژوروالی 3180 فوټه دی. خو د دې ریکارډ کریټن ماین مات کړی دی چې د دې ژوروالی 6214 فوټه دی او دا د کینیډا په ښار سیډبري کې موجود دی. د دې نه نور هم لاندې په 10300 فوټه فاصله کې یو کان په افریقا کې موجود دی چې د موپخوټ سانګ ماین شافټ په نوم باندې یادېږي. د دې اخري سر ته یو لیفټ په 4.5 منټه کې رسیدلی شي. دا ژوروالی دومره دی چې که چېرته یو انسان دې ته ورغورځېږي نو د دې یخ ته د رسېدو نه مخکې به 15 سکنډه دا په هوا کې سفر کوي. دا یو بل د سرو زرو دپاره کنستې شوی کان په افریقا کې په ځمکه کې 14160 فوټه ژوروالی کې موجود دی او دا د دنیا تر ټولو ژور د سرو زرو کان دی او د دې یخ ته د رسېدو دپاره مزدورانو ته پوره 1 غنټه لګي او په دې کان کې درجه حرارت 66 ډګري سینټیګریډ وي. کتونکو په ځمکه کې 29000 فوټ ژوروالی دومره دی څومره لوړوالی چې د ماونټ ایورسټ د غر دی او 240,000 فوټه دومره فاصله ده په څومره کې چې یو عام د مسافرو جهاز بره په هوا کې سفر کوي. خو تاسو به دا یقین نه کوئ چې انسان د دې نه هم ژور په ځمکه کې سوری کړی دی. په 4230 فوټه ژوروالی کې د انسان کنستې شوی د ټولو نه ژور سوری موجود دی چې کوم د کولا سوپر ډیپ بور هول په نوم یادېږي. د دې کولاوالی 3 سینټي میټره پورې دی. په 1979 کې روس دا سوری په هغه مقصد شروع کړی و کوم چې زموږ د ویډیو مضمون هم دی، یعنی د دوی دا میشن و چې مونږ به په ځمکه کې آر پار یو سوری وکنو. خو د 9 کالو د مسلسل کودارۍ نه پس یو پوینټ داسې راغلو چې لاندې ټمپریچر 180 ډګري سینټیګریډ ته ورسېدو چې د دې د وجې نه به د ډریلینګ سامانونه دومره زیات ګرمېدل چې د هغې نور لاندې تلل ممکن نه و. په دې سوري کې چې که چېرې څوک یو بال ور وغورځوي نو د دې یخ ته په رسېدو کې به پوره 50 سکنډه ولګي. خو اوس به تاسو دا وایئ چې دا د دنیا تر ټولو ژور سوری دی. خو داسې نه ده. په 2008 کې د قطر یو د تیلو کمپنۍ په 43,313 فوټه ژوروالی کې یو سوری کنستلو سره دا ټول ریکارډونه مات کړل. دا د الشاهین آیل فیلډ او همدا هغه پوینټ دی چې چېرته په ځمکه کې تر ټولو ژور سوری کړی شوی دی او دا ریکارډ تر اوسه چا هم نه دی مات کړی. کتونکو زموږ د ځمکې مینځ چې کوم ته ارت کور ویلی شي تقریبا 6371 کیلومتر لاندې دی او تر اوسه پورې موږ انسانانو صرف او صرف 12 کیلومتره پورې په ځمکه کې سوری کړی دی. یعنی که فرض که دوبۍ د ځمکې سطح شي او 6371 کیلومتره لري کور یا د ځمکې منځ شي نو موږ انسانانو په ځمکه کې دومره ژور سوری کړی دی څومره چې تاسو کتلی شئ. نو کتونکو امید لرم چې زموږ دا ویډیو به هم ستاسو خوښه شوې وي. دا ویډیو ضرور لایک کړئ، په کمنټ سیکشن کې موږ سره خپل رای شیر کړئ او دا ویډیو د خپلو ملګرو سره لازمي شیر کړئ. په بله داسې خوندوره او معلوماتي ویډیو کې به ملاویږو. د الله په امان.